جمعې لمانځه ته درې قسمه خلک راځي. رجل حضرها یلغو وهو حظه منها. یو سړی هغه دی د جمعې لمانځه ته رالی، لیکن د جمعې د لمانځه په دوران کې، د خطبې په دوران کې د انسان په یو شي باندې اخته دی، دماغ یې پر بل شي باندې اخته دی، په لاس باندې یو څه کوي، د دې سړي بس دا اجر پر دې باندې ضایع سو. او دا زموږ په معاشره کې خلکو ته ډېره درنه خبره نه معلومیږي، لیکن دا ډېره لویه خبره ده او ډېره خطرناکه خبره ده چې ستا د جمعې د ورځې غسل، ستا کالي، ستا راتلل، لمونځ، دا ټوله اجر صرف په دا یوه شي باندې ختمیږي چې ته د خطبې په دوران کې په یو شي باندې ځان مصروفه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی دا دی چې دی لغوه کار وکړي، عبث کار وکړي، پالتو کار وکړي، نو الله تبارک وتعالی یې هغه اجر او ثواب ټوله ضایع کړي. ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء منعه. یو هغه سړی دی چې د جمعې لمانځه ته راشي، د الله جل جلاله څخه دعا وغواړي، نو د الله خوښه ده که الله تبارک وتعالی د ده دعا قبوله به کړي، که نه قبلوله نه به قبلوي. دا دویم کس. دریم سړی ورجل حضرها بانصات وسکوت. دریم قسم هغه سړی دی چې د جمعې لمانځه ته راشي، لیکن د مؤمن مسلمان د جمعې د لمانځه ته د راتللو سره دی خاموشه سي، چوپه خوله سي، د خطبې د اورېدلو په وخت کې خاموش وي، په خوله باندې څه نه وایي او غوږ یې و خطبې ته نیولی، خطبه اوري. د دغه مؤمن مسلمان نو اجر الله تبارک وتعالی چې ګرځولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي. یو څو شیان دي ګوره. یو دا دی چې د جمعې و لمانځه ته رالی، د خلکو پر اوږو باندې به نه راوړي، د خلکو پر اوږو باندې به نه راوړي. اول وار بله کوشش دا کوي چې اول صف ته ځان راورسوي، که بیا وروسته رالی بیا نو شاته کښېنه، پر خلکو پر اوږو مه راوړه. د خلکو پر اوږو چې راواوښتلې، ستا د جمعې د ورځې اجر او ثواب ختم سو. دا ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه مؤمنان بند کړي، او اصلي سبب یې دغه خلک چې دا شاته ناست، دا اوس حاضر مجلس، دغه خلک یې په دې سبب دي چې ته شاته کښېنئ نو مخ ته ځای خالي، نو هغه بله ځای ویني راواوړي، راځي را رواني مخ صف ته ځان رارسوي. که تاسې مخ صف ډک کړي، د مخ صف شوقیان به بله ورځ خپله وختي را رواني. او هغه سړی د دغو خلکو په وجه ګناهګار دی، شاته کښېنستی، هغه را روان دی په خلکو کې، ستا د وجه ګناهګار دی. او دا عجبه خبره ده چې زموږ خلک سره له دې چې په دې خبر هم دي چې د مخ صف ډېر اجر او ثواب لري، ډېر فضیلت لري، لیکن دغه باوجوده د شا په صف کې کښېني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن مسلمان د جمعې لمانځه ته رالی، دریم کس هغه دی، د اجر او د ثواب والا هغه دی چې د جمعې لمانځه ته رالی، اول وار بې له په ذهن کې دی چې زه به د چا سره خبرې نه کوم، زه به د خطبې د ویلو په وخت کې چې امام خطبه وایي غوږ به مې ورته نیولي، په خوله به چوپه خوله یم. یعنې بعضې خلک دا رقم دي په دې مابینځ کې درود وایي، د درود ویلو دا ځای نه دی. امام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړي د خطبې په وخت کې، بعضې خلک درود وایي، دا وخت نه دی. ګورې یو څو مسالې دا رقم دي، زموږ خلک په دې کې غلط دي. دی خوارکیان خود اجر په ثواب په نیت باندې دا کار کوي، لیکن دا غلطي ده. یو د اقامت په وخت کې چې اشهد ان محمد رسول الله، بعضې خلک درود شریف وایي، دا وخت د درود نه دی. دا وخت چې دی کمی کلمات وایي، ته هغه کلمات وایه. اذان کې اشهد ان محمد رسول الله مؤذن وایي، نو ته هغه کلمات وایه. چې اذان خلاصو، د اذان وروسته مسنونه دعا ده، کلمات دي هغه ووایه، بیا که درود شریف ووایه دا ښه ټیم دی، ویې وایه درود شریف. دا رقم د اقامت په وخت کې چې کله امام مختصي او اقامت کوونکی اقامت وایي، په دې وخت کې هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله. بعضې خلک دا وایي صلی الله علیه وسلم، دا وخت د درود د ویلو نه دی. دا رقم د خطبې په وخت کې چې کله امام دعا کوي، مثلا امام وایي اللهم انصر الاسلام والمسلمین، الله د مسلمانانو د اسلام قومونو مدد وکړي، نو ته دا وخت د دې نه دی چې ته بیا په زور امین ورسره وایه. ما په حرم کې خلک لیدلي هغو به لاسونه ورسره پورته کړل، هلته به امام دعا کول، دوی به لاسونه ورسره په زور به امین ورسره ویل. بس دلته که په زړه کې د امین وویلې صحیح دي، که نور دا ځای چې دی دا د خاموشۍ ځای دی، دلته دا ستا خاموشي در ټولو بهترین عبادت.